نن می بیا ایمان تازه شو پرګ رګ کی پڅپو دی ستاد دې د کورنیو چارو وزارت د بیا رغونې 113 منځوري شوې پروژې د نږدې 3 میلیارډ افغانیو په لګښت د پلي کېدو په حال کې دي. د کورنیو چارو وزارت اړوند د ولایتونو امنیه قومندانیو قطعاتو او جزتامونو د لویو لارو پوستو او نورو برخو د جوړولو او بیا رغولو چارې پیل شوي او د کورنیو چارو سرپرست وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی د هدایت پر اساس باید ژر تر ژره پیل او د 3 میاشتو په لړ کې بشپړې شي. په همدې لړ کې د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو لوی ریاست نظامي مرستیال مل پاسوال مولوي الهام الدین عمري د یادو منظور شویو پروژو د پرانیستو په لړ کې لغمان، ننګرهار، کونړ، نورستان ولایتونو او تورخم بندر کې منظور شوی پروژې پرانیستلې. ښاغلي عمري لومړی د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ ته لاړ او هلته یې د مسؤلینو سره د لیدنې ترڅنګ د یادې ولسوالۍ د ځانګړو ځواکونو د تعمیر د بیا رغولو چارې پرانیستې او ویل. د کورنیو چارو وزارت د معینت تامینات د ریاست تعمیراتو لخوا نه چې د جناب خلیفه صاحب لخوا نه د افغانستان لپاره 113 پروژې په سږ کال کې منظوري شوي دي. یو د هغو نه د لغمان ولایت پروژې وي چې هغه 15 میلیونه 6 لک افغانۍ باندې دې د لغمان ولایت دپاره پروژې منظور شوي دي. دا په 4 ولسوالیو کې کار پکې کولی کېږي. 3 ولسوالیو کې یوازې د قومندانۍ د آبادیو ترمیم جوړیږي. په یوه ولسوالۍ کې هم د ولسوالۍ ترمیم دی هم د قومندانۍ او د قطعې خاص ترمیمات هم پکې دي او د قطعې عملیاتي چې په 999 مشهوره ده د هغې ترمیمات هم پکې دي. امارت اسلامي د دغه ملت دپاره هغه د خوشحالۍ او د دوی دغه ښه سرلوړوالي دپاره دغه پروژې شروع کړي. اگر که په عادي امکاناتو سره وه زموږ اندروني چې کوم امکاناتو د هغې امکاناتو نه دا 113 پروژې د وزارت داخله د خوا نه منظور شوي. وروسته د لغمان ولایت مرستیال هم خبرې وکړې او د کورنیو چارو وزارت سرپرست له هڅو او امنیتي ځواکونو ته د پاملرنې په پار قدرداني وکړه. ویل نو موږ د وزارت داخلي نه ډېر شکریه ادا کوو جناب خلیفه صاحب نه او کوم چې راغلی هیئت وزارت داخلي د هغې ته هرکلی وایو، خوش آمدید ورته وایو چې د لغمان ولایت ته دوی دومره توجه وکړه. ښه خوشخبري پکې دا ده چې یو طرف ته خو به زموږ چې د تعمیرات خراب دي دا به جوړ شي، بل طرف ته به زموږ د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي، په سلګونه ځوانان به په دې کې کار وکړي. نو موږ یې هرکلی کوو او دوی ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله په هره برخه کې موږ ورسره همکار یو دغه شرکت سره چې څوک کار کوي او چې هر مشکل رامخته کېږي انشاءالله هغه مشکل به موږ حل کوو. د لغمان امنیه قومندان مولوي نجیب الله بدخشي هم د یادو پروژو د پلي کېدو د ډاډمن امنیت خوندي کولو ډاډ څرګند کړ. ما تطبیق اینمی پروژه را برای همگی هموطنهای عزیز که در ولایت لغمان اینا زیست دارن و زندگی تبریک میگم. تامین امنیتی کسایی که در اینجا کار میکنن و یا پروژه‌ای که اینجا تطبیق میشه ان شاء الله العزیز ما اطمینان میدیم ان شاء الله امنیتی از اینا تامین میباشه و تامین میشه و هیچ مشکلی ان شاء الله به اینا پیش نمیشه. وروسته له هغې د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو لوی ریاست مرستیال او ورسره مل پلاوي د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ ته لاړل او هلته یې د یاد ولسوالۍ د تعمیر د بیا رغولو د پروژې پټۍ پرې کړه او د مسؤلینو نه یې غوښتنه وکړه چې د پروژو د ښه پلي کېدو په موخه د مسؤلو شرکتونو سره پوره همکاري وکړي. نورستان ولایت خصوصا چې په نورګرام ولسوالۍ کې کومه پروژه ده د دې ولسوال صاحب نه او د ده د عملې ټولې نه زموږ دا غوښتنه ده چې دلته کومه پروژې والا راځي چې پوره همکاري ورسره وکړي. یوه همکاري دا ده چې د هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. دویمه همکاري دا ده چې دغه پروژه په داسې انداز تر نظارت لاندې ونیسي چې هغه حقیقي چې څومره پروژه په کومو مادو سره منظور شوي چې هغه مادې ترسره کړي چې د دې ملت او د دې ملک او د دې نظام کوم حقوق دي چې هغه ضایع نشي. د نورګرام ولسوالۍ ولسوال قاري حبیب الله هم خوښي څرګنده کړه چې د دوی ستونزو ته د کورنیو چارو وزارت له لوري پر وخت رسېدنه کیږي. د وزارت داخلي د خلیفه صاحب د دې نورګرام ولسوالۍ همدغلته د دې ته پام کول او د ټولو د هغې شکریه ادا کوم. انشاءالله العزیز د خپله مشرانو ته اطمینان او ډاډ ورکوم چې په تمام معنا باندې به همکاري به کوو په هر برخه کې او د اسلامي نظام ټینګښت او د اسلامي نظام
نافذ کولو کې او د امارت اسلامي اصول او د لایحې مطابق په ټولو اموراتو کې به انشاءالله العزیز اطاعت او همکاري به موږ جاري وي. د تعمیراتو لوی ریاست نظامي مرستیال ښاغلي عمري د خپل کاري سفر په درېیمه ورځ ننګرهار ولایت ته سفر وکړ او هلته یې د ښوونیز مرکز د بیا رغولو چارې د پټۍ په پرې کولو سره پیل کړې. ویل د مشرقي زون تربیوي مرکز چې د ننګرهار ولایت د سټۍ ولسوالۍ په مربوطات کې ده، زموږ سره موجوده د ننګرهار ولایت نماینده او د دې تربیوي مرکز مسؤلین هم موجود دي، زموږ مجاهدین قهرمانان هم موجود دي. دې ټولو ته د دغې پروژې اولین مبارکي وایم. الله دې وکړي چې زموږ ټول عمر داسې په خوشحالۍ سره راجمع وي. یو د هغې نه دا چې جناب امیر المؤمنین چې څومره مشفق دی زموږ او تاسو په دې مجاهدینو باندې، د دوی په اوسېدنګۍ باندې، بیا د هغې نه وروسته چې کوم احکام بیا د کورنیو چارو وزارت جناب خلیفه صاحب څومره مشفق دی په دې مجاهدینو باندې، د دوی په د اوسېدنګۍ د دوی د آرام د اوسېدلو دپاره، نو بېسارې مشفق دي. او د دې د وجې نه چې کورنیو چارو وزارت په دغه وخت کې هغه ځایونه چې په تیر حکومت کې، شل کلن حکومت کې هېڅکله دوی توجه ته نه وه کړې او دوی د توجه وړ نه ګرځول، چې هغه تربیوي مرکزونه، د سرحداتو ځایونه او دارنګې مختلف هغه ځایونه چې د عوامو تعلق د هغې سره ډېر زیات و، د دوی غټایړو سره یې تعلق نه و، هغه ځایونو ته یې بیخي توجه نه کوله. خو لله الحمد امارت اسلامي هغه ټولو ځایونو ته توجه کړې ده او په نیش امکاناتو کې د کورنیو چارو وزارت لخوا نه 2 میلیارده او 200 میلیونه افغانۍ د تخصیص ورکړی د دغه آبادۍ دپاره. د ټول افغانستان کې چې څومره هغه کمزوري ځایونه دي، اولا په دغه نیش امکاناتو کې هغه 2 میلیارده 200 میلیونه افغانۍ، او دا عمومي پروژې چې د انتخاب شوي په دغه روپیو کې هغه 180 پروژې دي. او بیا د ننګرهار دپاره خصوصا د دې نه علاوه نورې پروژې هم شته، او زموږ دغه 113 پروژې انشاءالله په راروان 3 میاشتو کې امیدوار یو چې دا ټولې سرته ورسیږي. همداراز یاد پلاوي د ننګرهار د ځانګړو ځواکونو قطعې د برخوسونې پروژه هم پرانیستله او مسؤلینو ته یې ډاډ ورکړ چې د کورنیو چارو وزارت به په ټول توان د افغانستان په ګوټ ګوټ کې داسې او ورته نورې پروژې پلي کړي. د ننګرهار د ځانګړو پولیسو قماندان سمونوال مولوي دوست محمد اخونزاده هم په خپلو خبرو کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی له پیرزوینې او پاملرنې مننه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې د برق پروژې په برخه کې به پوره پاملرنه کوي. یقیني زموږ د ولس او د نظامیانو ټولې سترګې زموږ مشرانو ته دي او مشران هم شفقت کوي، او الحمدلله په دې کم وخت کې چې اسباب هم نه دي معیا، په دغه بودیجه هم نه لري، کوم چې خارجي روپۍ دي هغه هم چې داسې فلحال هغه بودیجه بنده شوې ده، فلحال شته هم نه. په د نش امکاناتو کې الحمدلله د دیو شفقت دی په مونږ باندې او په دې ولس باندې. او دغه ننګرهار خطه خاص کوم ځواکونه وو او دخوا پولیسو اکاډمي وه، دلته ډېر مجاهدین اوسېږي او دغه ننګرهار کې ګرمي ډېره زیاته وه، نو په دغه باره کې موږ غوښتنه کړې وه دیو نه، او الله جل جلاله د دیو ته عوضونه ورکړي چې دیو دغه برق پروژه شروع کړه او بعضې نور امکانات چې دلته موږ ورسره شریک کړي دي په هغو باندې هم انشاءالله دیو کار کوي. نو دغه پروژې نه او دغه مشرانو نه موږ تقاضا د دې کوو چې الله تعالی د دیو ته عوضونه ورکړي او الله تعالی د داسې نور کارونه هم چې دیو په نظر کې ورته نیولي دي او هغه دیو په هدف کې دي الله تعالی دې ورته اسانه کړي. د ننګرهار ولایت استازي مولوي هجرت الله هم خبرې وکړې او د دې شانته پروژو پلي کول یې د کورنیو چارو وزارت لویه لاسته راوړنه یاده کړه. محترم د کابل څخه راغلی هیات الهام مولوي صاحب ورسره ملګري او قدردان میلمانه انجنیران صاحبان، د دوی ټولو څخه موږ مننه کوو چې دوی راله په دې سختو شرایطو کې په دې کمو اسبابو کې ننګرهار ولایت کې د 4 پروژو پرانیسته وکړله. موږ د ولایت له طرفه څخه د دوی قدرداني کوو، شکرګزاري یې کوو، منندوی یو چې په دغسې وخت کې دوی راله په دې نه اسبابو کې موږ ته د 4 پروژو
پرانیسته وکړله چې د حصارک پروژه ده د تورخم ګیټ د مسافرینو دپاره د یو ډېر عظیم غټ ځای جوړول انتظارګاه ده چې دا یو بې مثاله خدمت دی، یعنې نه دی سوی. هیڅ وخت کې په ګرمي کې به مسافر تله راتله دا خدمت هیڅ حکومت هم نه وکړي، خو الحمدلله الهام مولوي صاحب دوی دا فکر و درد و غم راخستی و چې هغه د دواړو ملکو په سطح باندې دغسې یو غټه انتظارګاه جوړه کړي چې بیا هلته مسافرین پکې دمه واخلي. او دغسې دوی په نظامي بخش کې په اکاډمۍ کې چې د زون په سطح اکاډمي ده هلته د پروژې پرانیسته وکړه چې زموږ د محصلینو دپاره، زموږ د پلسو د مجاهدینو دپاره دی هلته د نښې ځای برابروي، هلته دوی د برق ځای برابروي، سړکان جوړوي، هلته د کوم دوی میدان چې دی د هغه احیا ورته کوي. او دغسې څلورمه پروژه چې مثلا هغه دوی د کتای خاص ته برق پروژه ده، مثلا نور د دې کتای خاص ترمیم دی. دا یو ډېر عظیم کارونه دي، په داسې وخت کې زموږ دپاره یو ډېر عظیم خدمت دی. موږ د ننګرهار ولایت په دې شان کې د دوی په هدایت باندې همکار یو، شفافیت به یې ګورو، نظارت به یې کوو، اکمال به یې کوو، همکاري به یې کوو او دغسې حراست و پیداري به یې کوو، هر خدمت یې کوو. موږ د دوی څخه منندوی یو، هر کله راسئ، خدای مې راوله. د کاري سفر په 4مه ورځ د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو لوی ریاست مرستیال مل پاسوال مولوي الهام الدین عمري د تورخم بندر ته لاړ او هلته یې د ناروغه مسافرو لپاره د تمځي د بیا رغولو پروژه پرانیستله او د ناروغه مسافرو پوښتنه یې وکړه. د تاسې ته زه یو اطمینان درکوم او چې راغلي یو د افغانستان د اسلامي امارت بیا د کورنیو چارو وزارت چې دا څومره عمله د دې ملت ته د کورنیو چارو وزارت خدمت د دوی په غاړه دی او دا اطمینان یې موږ ته هم راکړی او تاسو ته هم اطمینان درکوو. یو شی دا دی چې دغه ولاړې نه مو الله خلاص کړي. تاسې د ارامګاه ځای، تاسې د ضرورت ځای، تاسې د باران د بچاو ځای، د نور نه د بچاو ځای اول په سرنوشت کې مو دا ته رانیولې. دویمه دا چې دا ستاسې دغه انتظارګاه په کومه اندازه په کوم کړاو ده، امیدوار عن قریب ډېر ژر به انشاءالله دې نه خلاص شي. او ستاسې د ستونزې جناب خالد مولوي صاحب ستاسې کمیسار دی، بار په بار یې شریکه کړې یم دا او اوس هم په دې باندې زموږ سره ټینګار و او امیدوار عن قریب ورځو کې ستاسې دا ټول مشکلات الله حل کړي او اطمینان درکوو انشاءالله. افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د مقام له خوا نه جناب خلیفه صاحب په ډېر ټینګار سره خبره وکړه چې څومره عاجلانه دا پروژه تمامیږي، د دې ملت د مشکلاتو د حل لپاره عاجلانه دا تمامه کوي. د دې لپاره یوه پروژه چې اوس زموږ منظوره ده هغه په 8 میلیونه او 1 لکه روپۍ چې دلته زموږ د دغه عوامو خلکو د هغه تمګازې، د ارامګازې، د مریض، د زنانو، د ماشومانو هغه د دې د آرام لپاره جوړول کیږي. د تورخم کمیسار مولوي محمد صدیق خالد هم د پروژې د پرانیستو په غونډه کې خوښي څرګنده کړه او د کورنیو چارو وزارت له مشرتابه یې قدرداني وکړه. الحمدلله ډېر زیات خوشحال شو په دې باندې. دا کومه د وزارت داخلي طرفه نه چې کوم هیئت راغلی دی دا کومه پروژه، نو په دې باندې ډېر زیات خوشحال شو. الله تعالی دا وکړو چې نورې هم داسې پروژې او لاسته راوړنې او دا نوي نوي زیري دغه موږ په برخه باندې شي. ډېر زیات خوشحال شو. نو تقریبا موږ دا یوه میاشت کیږي دلته چې راغلي یو. دلته مو کوم خدمات چې کړي دي د مریضانو په بخش کې، مریضانو دپاره مو یو ځای تمځای برابر که او داسې دلته مو تشنابونه او نور داسې چې کوم ضروریات وو دا کارونه مو کړي دي او نور هم انشاءالله کوشش دی. الله تعالی ته امیدوار یو چې دا خدمت وکړو او دوی دپاره داسې اسانتیاوې او اسباب وسایل د خیر برابر کړو. ورپسې د کورنیو چارو وزارت پلاوي کونړ ولایت ته سفر وکړ. هلته یې د یاد ولایت د امنیه قمندان او د ولایت د دفتر د رئیس په ملتیا د یاد ولایت د ځانګړو ځواکونو قطعې د بیا رغول پروژه پرانیستله. انشاءالله کثرت سره یې ټینګار په دې شرکتونو باندې کړی چې په راروان د 3 میاشت کې د خپلې پروژې کاملا تمامې کړي او د خپل ملت دپاره د دغې نظام هغه خوشحالي، هغه میدان کې خپل رونوالی هغه ښکاره کړي او لله الحمد د ملت ته به انشاءالله مخکې هم ښکاره شوي چې دا امارت اسلامي د خپل ملک ته، د خپل نظام ته او د خپل رعیت ته وفادار دي او خپل وفاداري به انشاءالله آینده هم وښیي
او الله دې وکړي چې زمونږ په دغه نشته امکانات کې دومره لله الحمد زمونږ مشرتابه خپلو کارونو ته خپل ملت ته خپل نظام ته متوجه دی نو آینده که انشاءالله امکانات څومره زیات شو دا څومره ضروریات چې دي زمونږ د دې ملت الله به دا ټول انشاءالله پوره کړي او اطمینان هم در کوم انشاءالله زمونږ مشرتابه چې څومره مخلص دي خپل نظام خپل ملک ته همدارنګې به یې ټول کارونه همداسې مخلصانه تمامېږي سر دې دنګ دی تر اسمانه څه عجیبه نظاره ده